سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانو ملګرو. په دې ویډیو کې د ایډوانس سټارټ اپ چې کوم آپشن دی یو بل آپشن باندې خبرې کوو. که چېرته زه دلته راشم نو تقریبا دغه آپشنو کې زیات موږ وویل، خو که زه دلته راشم سی مور ریکوري آپشن وایم، دلته یو بل آپشن راکوي چې go back to the previous version. تاسو کمپیوټر ته یو څه اپډیټ وکړل، هغې مشکلات پیدا کړل، تاسو کولی شئ چې بیرته زوړ ورژن ته د اپریټنګ سیسټم لاړ شئ. په ده کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک پرې وکړو تاسو ته به اوس دلته نورې آپشنې درکړي چې تاسو دلته وګوره پلیز ویټ منتظر پاتې شئ. تاسو ته به وایي تاسو زوړ ورژن ته ځئ، هغه اپډیټ چې تاسو کوم کړي دي هغه ختموئ بیرته که نه. یوزر نیم همدا یوزر دی، د دې یوزر لپاره دا کار کول غواړئ او پاسورډ if you are running into problem with the current version of Windows, going back to the previous version might fix them. This won't affect your personal file, but you will lose any changes you have made to apps and settings since your most recent update. تاسو چې ریسنټ څومره اپډیټ کړي دي او تاسو شخصي فایلونو ته به ضرر نه رسېږي، مګر اپلیکیشن چې مو را انسټال کړي دي هغه به ختمېږي او سیټینګ کې مو تغیرات کړي دي. نو که تاسو go back to the previous version وایي، د اپډیټ نه مخکې چې اپریټنګ سیسټم په کوم ترتیب و هماغه ترتیب ته به د ټول اپریټنګ سیسټم ریورټ بیک شي.